قفس کې د یوې اوږدې په زړه پورې سیالۍ وروسته بالاخره د کونړي ځوان خپل پاکستانی حریف په ګونډو کړ. دا صدابات په زړه کې په لومړي ځل د آزادو یا فری فایټ په دې جوړو شویو سیالیو کې د داخلي لوبغاړو سربیره پاکستانیو هغو هم برخه اخیستې وه چې له شپږو هغوی یوازې یو لوبغاړی وتوانېد چې خپل افغاني سیال مات کړي. دې لوبو ته له بېلابېلو سیمو سلګونه نندارچیان راغلي وو چې لوبغاړي یې په تودو ولولو ښو لوبو ته هڅول. د دې لوبو جوړونکي وایي موخه یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غښتلتیا او د سولې پیغام خپرول دي. راتلونکي کې ان شاء الله د خیر اوس پاکستان هم مېلمه کړی دی، بیا هم د راتلونکي کې به د خیر سره ایران هم مېلمه وي، آذربایجان هم مېلمه وي، ان شاء الله تاجکستان هم مېلمه وي. کوښښ کوو چې د خیر سره نور هیوادونو سره خبرې وکړو، د خیر سره هغه دپاره ښه فرصتونه برابر کړو چې افغانستان ته وښودل شي چې افغانستان یو سولې ځای دی، د امن ځای دی. افغانستان سره هم چې خلک وایي چې دغه رقم دا رقم نه دی، ان شاء الله افغانستان د سولې کور دی، ورزش د سولې زیری دی. دغه زیری به ټول نړۍ ته رسوو چې موږ افغانان سوله ییز خلک یو. په ورزش کې موږ خلکو ته ثابته کړې ده، په هر ډګر کې موږ ثابته کړې ده. د آزادو سیالیو قهرمانانو په دې جوړ شوي لیګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د 40 لوبغاړو په ګډون د کوزي پښتونخوا 6 تنو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. ماشاءالله زه ستاسو د ټول پښتنو شکریه ادا کوم او خاص عبدالرحمن سازمانو او دا یو پښتانه او یو دغه ان شاء الله او روزانه بیا راځو تاسو دا کوو ان شاء الله او گیم او خپل ځای او ورورولي دغه بر خپل ځای ان شاء الله لر او بر یو افغان. خوشاله ما چې پاکستاني سیال سره جوړ شو، ما چې په دوام راوړ کې مات کو پاینده کې غواړم چې نور هیوادونو سره وجنګ، آذربایجاني سره، روسي سره، ایرانی سره، چې یو وزار و خمدایم د خیر سره. نور ځوانان ته دا پیغام دی چې ځان نه شو څخه وساتي، چې راشي او د نجی سره مو سره تمرینات ورزش پر ورزش تر سره کړي. د دې سیالیو مینوال وایي د ورزش د ودې په موخه دي دا وړ پروګرامونه لا زیات شي او ځوانانو ته دي په کور دننه او بهر د سیالیو اسانتیاوې برابرې شي. مشرانو څخه مهله غوښتنه دا ده چې د داسې سیالیو پر لاره چولو دپاره لا هم ترتیبات برابر کړي او داسې سیالۍ زیاتې کړي تر څو ځوانان د نشهیي توکو د عبث ګرځېدو او د نورو ابهاتو څخه راشي دلته دغه سیالۍ لوبې د نږدې څخه وویني او هغوی په وجود کې دغه احساس او فکر راژوندی شي چې دوی هم د خپلو زده کړو د خپلو مصروفیتونو او کارونو ترڅنګ ورزش ته مخه کړي. د یادولو ده چې د آزادو سیالیو قهرمانانو په دې جوړ شوي لیګ کې پاکستانیو لوبغاړو 15 لوبې وبایللې او یوه یې په ګټه تمامه شوه.